بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې خانه اسلم ته قانع شو چې د قدس په پټي کې پوله همدا چولې وه. هغه هم د ملک زمان په لمسون. بل طرف ته حمید او جمال د خاني کور ته ورغلي وو تر څو د قاچاقبرانو په هکله ترې معلومات حاصل کړي چې د مجید احوال ترې واخلي. خو له بده مرغه خانه په کور کې نه و. اوس به دا واورو چې خانه اجمل ته ولې په غوسه دی. السلام علیکم زبیر خانه. څه شو هغه بل اجمل خایم درته؟ وعلیکم سلام. ستړی مشې خانه. اجمل سره دې څه کار وکړه څه؟ ټول کار خو په اجمل کې دی. د هغه سره مې چې کار نه وي نور به له چا سره یي. څه پوه شوې؟ ته خو ما ته ووایه چې د اجمل سره دې کار څه دی، نو زه به یې درته ادرس درکړم. لومړی پوه خو شم. یاره نور به مې څه کاري، یوازې ترې د مسافرو په هکله پوښتنه کوم، خاص کر د هغه مجید په هکله. بله دا چې که مسافر رسېدلي نو چې زما حق راته راکړي. څه پوه شوې؟ د مسافرو په هکله به درته زه معلومات درکړم چې مسافر په خیر رسېدلی دي بغیر له مجید نه. څه شی؟ مسافر رسېدلی دي بغیر له مجید نه؟ نو مجید چیرته دی؟ څه پوه شوې؟ د مجید هېڅ درک نشته. هغه څوک چې ورسره غلو نیولي ول هغوی هم ترې خبر نه دي چې اصل کې مجید چیرته دی. دا نو څنګه کېدی شي؟ دا خو په غم که کړېږو که د مجید درک ونه لګېده. څه پوه شوې؟ بس چې څه قسمت وي نو. نه خو موږ ورک کړی دی او نه موږ پرې څه کړي دي. ځکه دې کې خو زموږ زیان دی. یو کس چې کم شو مطلب پیسې او ګټه کمه شوه. ها اوس د اجمل په هکله ووایه چې اجمل چیرته دی؟ ولې مخامخ کېږي نه؟ څه پوه شوې؟ د اجمل نه خو نور کلی پاتې شو. ځکه یوه ورځ نه یوه ورځ به د مجید په هکله معلومات کیږي. چې د مجید معلومات وشو نو بیا خو اجمل ګیریږي. نو هغه ویل چې زه نور کلی کې نشم پاتې کېدی. ځان یې پټ کړ. دی اوس له خلکو پټ شو او که له مانه، ځکه زما حق پیسې هم نه دي راکړي. څه پوه شوې؟ ستا د حق پیسې له ما سره دي. ته صبر چې درته درې کړم. واخله دا ستا حق وشماره. ته راکه. یو دوه دا خو کمی دي. څه پوه شوې؟ بس چې هر څه دي همدغه دي. اجمل راته همدا راکړې. ویلې خاني ته دا وسپاره. ما دا دې درته وسپارلې. نورې پوښتنې له اجمل نه کوه چې ولې یې کمې درکړي دي. نه ته اوس رښتیا وایې او که ګپ لګې. زه خو یم چې تا به رانه یو څه کمې کړي وي تر څو معلومات وکړي چې زه څه وایم. څه پوه شوې؟ زه د ګپونو سړی نه یم. سیده کار کوم او سیده خبره کوم. کږې وږې مې له لاسه نه کېږي. څه مې چې درته وویل همدغه سمه خبره ده. ښه نو چې داسې ده نو زه به د اجمل سره خامخا ګورم. څه پوه شوې؟ کتل متل ورسره نشې کولی. هر څه چې ویل غواړې نو په تلیفون ورسره اړیکه ونیسه. په خبره به سره پوه شئ. بیخي مې خوښه ده. همداسې کوم. زه به د خپل حق پوښتنه هم د اجمل نه کوم. څه پوه شوې؟ زیره مې در باندې لال ګولا. تاریخ ګواه دی چې نن سخت خوشحاله یم. څنګه چل دی اسلام خانه؟ لومړی خو ستړی مشي او بیا د څه شي زیری؟ خیر اوسې. زیری دا دی چې خانه مې درته قانع کړ. په خپله خوله یې وویل چې د قدوس په پټیو کې پوله ما چولې او راته ویلې ملک و. تاریخ ګواه دی چې په ځان شاهد مې تر اوسه نه و لیدلی. ښه دا خو ښه خبره ده. اوس زه پاتې شوم که نه؟ قدوس بادار څه وویل؟ قدوس بادار خو دې هماغه زړې بابولالې وایي. تاریخ ګواه دی چې د قدوس تنه په هماغه یو ځای ولاړه ده. نو چې قدوس بادار یې نه مني نو څنګه به شي؟ خبره خو هلته حل کېږي چې قدوس بادار زموږ خبره ومني. د هغې لپاره مې حل لاره پیدا کړې ده. تاریخ ګواه دی چې د دې مخکې مې چېرته هم مغزو دومره تیز کار نه و کړی. ما خو هم پوه کړه چې ته به د قدوس بادار سره څه کې؟ زما د قدوس بادار سره کار او غرض نشته. خو زما کار د خاني او ملک زمان سره دی. تاریخ ګواه دی چې خبره له شیطانانو ورانه ده، نه د ترله بچینه. ښه نو بیا ما هم پوه کړه
چې ته به د خاني او ملک زمان سره څه کې؟ اسانه لاره ده، د کلي مشران به پرې راغونډ کړم، خانه به هم حاضر کړم سره له ملک زمانه. تاریخ ګواه دی چې د خاني ګواهي به د ملک زمان پښو لاندې ځمکه وتښتوي. دا خو د علي پلان ورته نیولی دی، خو خبره دا ده چې خاني څومره باوري دی چې ګواهي به ورکړي. هغه خو سات کې اورېدونکی انسان دی. نه، ما هم ښه پوخ کار کړی. هغه مې په داسې لومه کې کوز کړی دی چې تاریخ ګواه دی هغه به هم حیران وي چې اصلا ما سره څه وکړل. دې ته مې جوړ کړی چې د ملک خلاف ګواهي ورکړي. خبره دا د اسلم خانه، تا چې په هره لاره چاره خانه رضا کړې تر څو د ملک خلاف ګواهي ورکړي، که هماغه لاره چاره ملک خپله کړه نو پوه شه چې د خاني ګواهي به ستا خلاف وي. مفتو کې به د مشرانو په مخ کې بې باوره شي. یاره دې خبر ته خو زما هم پام نه و چې خانه خو د پیسو سړی دی. کله ما نه بل چا ورزیاتې کړې نو پوه شه چې زما پلان به زما خلاف وکارول شي. تاریخ ګواه دی چې له دې مخکې په خپل پلان کله هم نه وم شکمن شوی. زه خو وایم چې هر څومره زر د کلي مشران راټول شي نو ښه به وي. ملک زمان ته به موقع نه ورکوي چې د خاني سره وویني، که نه نو خانه زمون خلاف استعمالېدی شي. بالکل همداسې د لال ګله خانه دومره د اعتبار سړی نه دی. تاریخ ګواه دی چې څوک د پیسو لپاره هر څه کوي د هغه انسان قول او فعل د اعتبار وړ نه وي. زه ورځم چې زر تر زره مشران راټول کم چې خبره نوره یو طرف ته شي. جمال خانه څنګه چل شو؟ دکان دې سنبال شوی نه دی چې لاړ شو حوزې ته؟ ځکه تیر ځل نه همداسې خبره زنډېږي پسې زنډېږي. حامد خانه حوزې ته ځو، د دکان کار په خلاصېدو ده له خیره. بس دغه یو څو سوداګانې به پر ځای کول راته پاته دي. پاته شوه ستا د ورور خبره، هغه هم بغیر زموږ د تلو نه د پولیسو غوږ ته رسېدلې بوله. څنګه په دې خبره خو مې سر خلاص نه شو چې مونږ تللي نه یو. څنګه خبره د پولیسو تر غوږونو رسېدلې وبولم؟ نو ته ووایه چې زموږ پولیس یوازې دې ته ناست دي چې زه او ته ورشو او بیا دې هغوی لاس په کار شي. زموږ پولیس دومره بیدار دي چې زما او تا خبرې هم د هغوی غوږ ته رسېدلی شي. نو چې خبره یې تر غوږو رسېدلې ده نو بیا ولې اقدام نه کوي؟ یوازې خبرېدل به یې د کوم درد دوا شي؟ موقع ته ګوري حمید خانه چې څنګه موقع برابره شي دستي اقدام کوي. غم مه کوه. ته دغه سړی وګوره، دا را روان چې دی دا خانه نه دی؟ همدغه خانه یې دی که نه؟ او سړی بیخي دوکان ته را روان دی. دا خو مړۍ خولې ته راولوېده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست یارانو؟ څنګه مو خولې یو بل ته سره ورکړي دي؟ اوهو دا خو حمید دی. حمیده ستړی مه شې، څه پوه شوې؟ وعلیکم السلام. خانه یې ستړی مه شې. خانه یې زما ستړي مسې هم قبوله که. دا چیرې وې چې نه وې؟ مونږ دې کور ته درغلي وو خو ته نه وې. کور ته دې غټ قلف پروت و. مونږ ویل که کله دې پرېښی دی. حمید خانه داسې کار دی چې زه په کور کې یوازې اوسېږم او زه چې له کوره ووځم نو مجبوریم چې قلف دروازې ته واچوم. څه پوه شوې؟ خیریت خو څنګه مې کور ته راغلی وی؟ خبره دا ده خانه چې موږ ځکه درتلو تر څو موږ ته هغه قاچاقبر وښیې چا سره چې مجید له دې ځایه تللی دی. نو هغه خو تا ته ما ویلي حمیده چې زه نشم کولی د هغې خلکو نومونه او یا ځای درته وښایم، ځکه هغه خلک ډېر قوي دي او زما د مرګ خطر پکې دی. څه پوه شوې؟ نو بیا خو مونږ مجبور وو چې تا نوم هم پولیسو ته ورکړو، ځکه بغیر له دې مونږ بله چاره نه لرو. ګوره خانه ته خو زموږ ملګری هم یې. د یو انسان د مرګ او ژوند خبره ده، باید په دې هکله له موږ سره همکاري وکړې. بله دا چې هغوی ته به هیڅ معلومات نه کیږي چې کنې موږ ته خاني خبره کړې ده. سمه ده، خو ګورئ چې زما نوم مو بیخي په خولې رانه شي، ځکه هغوی ته زما په نښه کول ډېر اسانه دي. ته بې غمه شه خانه، ما چې کومه خبره درته وکړه او ضمانت مې وکړ نو هیڅ به نه در کیږي. ته یوازې هغه ځای او خلک وښیه. خلک خو یاره زړه نازړه یم. څه پوه شوې؟ زړه نازړه کېږه مه خانیه، داسې وګڼه چې موږ ته دا خبره له سره چا کړې نه ده. بله خبره دا ده چې ستا د نوم د ښودو سره به هغه خلک ګیر شي، بیا نو له چا ډارېږي؟ هغه خلکو کې یو اجمل دی او بل زبیر دی، او د دې خلکو ځای خو درته معلوم دی چې چیرته دی. څه پوه شوئ؟ بس اوس مې درته نومونه واخیستل، ما به نور پرېږدئ. په دې خلکو زما له نه مخکې شک و، خو باوري نه وم. دا دی د خاني د شاهدي سره هم زموږ دا غوټه خلاصه شوه. ښه دا نو اجمل او زبیر دوی دي، زه به د دوی خوښ شم. په والله که ژوندي رانه پاتې شي
زه لاړم ورپسې. ته لږ صبر وکړه چې زه خو مو له څنګ نه لاړ شم. د هغوی هم جاسوسان کلي کې دي، ما څاري. زما د راتلو سره چې ته سمدستي د هغوی پسې خوشي کېږي نو هغوی خو به خامخا په ما شکمن کېږي. څه پوه شوې؟ خانه سمه خبره کوي حمیده، موږ باید له حوصلې نه کار واخلو. بله دا چې موږ باید پر هغوی پولیس خبر کړو. د هغوی نیول او نوره کاروایی د پولیسو کار دی، زموږ نه، ځکه هغوی ته قانون حق ورکړی، نه موږ سره دا حق نشته. ښه نو بیا ګورئ څه ته، ځئ چې لاړ شو حوزې ته. هلته به په اجمل او زبیر عریضه وکړو چې زر تر زر اقدام وکړي تر څو زما د ورور ژوند بچ سي. ګورئ حوزې ته خو ځئ، خو چې غلطۍ کې هم زما نوم بیخي پکې رانشي. دا ښه مې در سره وکړل چې د قاچاقبرانو نومونه مې درته واخیستل، نور مې نو دې کشاله کې راښکیل نه کړئ. څه پوه شوې؟ ته بېغمه شه، ستا نوم به نه راولو، خو بیا هم که چېرته اړتیا پېښېده نو بیا دې حاضرېدل اړین دي. د دې ضمانت در کوم چې ستا نوم به نه افشا کېږي. ښه نو بیا ما ته اجازت راکئ چې زه لاړ شم. څه پوه شوې؟ نه نو ته څنګه ځې؟ زموږ نه خدا هم هیر شو چې ته څنګه راغلی وې. سودا دې په کار وه که څه؟ زه خو راغلی د سودا پسې وم، خو بس د سودا نه تېرېږه، زه به لاړ شم کور ته. څه پوه شوې؟ د خدای په امان. زه خو وایم جماله نور وخت نه دی ضایع کول پکار، دوکان دې بندوه چې حوزې ته ځو، ځکه دې کار کې ځنډ کول زما د ورور له ژوند سره لوبې کول دي. که زما منې نو ته ورشه حوزې ته او زه به دلته پاتې شم تر څو دا خلک وڅارم چې له کلي کوم خوا لاړ نه شي. ته حوزې ته ځان رسوه. دا دې هم ښه خبره وکړه، بس زه لاړم درنه. ته صبر چې څو دی ورځې د هغه نه مخکې امیر صاحب خبر کړم چې د اجمل او زبیر خلاف اقدام وکړي. چې دا ټلیفون مې څه شو؟